که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. په چارت باندې زیات کار کو چې څنګه موږ چارتونه جوړو. اوس راځو فقط نور ټایپونه د چارتونه هم موجود دي، خو تاسو هم د کړنلارې په مرسته باندې تاسو کولی شئ چې بېلابېل ټایپونه د چارت جوړ کړئ. مثال دلته بېلابېل ټایپونه د چارت دي. مثال راځم دلته آل دلته که وګورئ سټاک چارت. مثال سټاک چارت مثال د پرایس د سرفیس چارت. مثال په دې شکل رادر چارت دا چارت تاسو انتخاب کړئ. ټمپ د دې ته کارای شئ. مثال دا څه ده تھری ماپ چې ده مثال دا څه کوي. مثال دا هر یو دغه ښیي په دې شکل سره. که زه دا انسرټ کوم ګوره دلته تھری ماپ چارت مثال دا څه ده تھری ماپ چارت. د دې نه به زه دا ټایټل لرې کړم. که زه راشم ورته وایم چې چارت ټایټل لرې کړه. مثال دا تھری ماپ چارت شو. که زه دلته ورد ته راشم ورد څو ده 200. مثال دا په دې شکل سره دا تاسو ښیي دا څه شو دا تھری ماپ چارت شو. دلته د دې نه انواع د تھری ماپ چارت تاسو غوره کولی شئ. زه راځم بیا مثال دا ډاټا دلته سلیکټ کوم. مثال ورسره ما بل څه سلیکټ نه کوم. دا دواړه فیلډونه سلیکټ کوم او بیا راشم ورته وایم چې انسرټ دلته چارت لاین چارت ونیسم او آل چارت ونیسم. که دلته بیا راشم تھری ماپ چارت ته مثال اوس دا په دې شکل سره ماته ښیي. که زه سن برست چارت راشم مثال دا څه دی سن برست چارت. سن برست چارت مثال په دې شکل سره مثال دا ماته ښیي چې دا څه دی سن برست چارت دی. تاسو کولی شئ چې مثال دا سن برست چارت وکاروئ. لیجنډ اضافه کوئ لکه په دې شکل سره دا اضافه کوي دلته ورته او یا راشئ بل چارت اضافه کوي. که زه دا بیا سلیکټ کوم دلته بیا راشم ورته چې انسرټ او بیا چارت لانچر ته راشم او آل چارت ونیسم. په آل چارت کې مثال هیستوګرام چې دا د سټیسټیک یا د کاونټ لپاره استعمالیږي. چې څه وخت مثال یو نمبر سره کاونټ کوي. مثال نمبر لکه فریکونسي د نمبر ټالیج کاونټ کوي څو ځل واقع شوی د هغې دپاره کارېږي. دا د بار ویسپر مثال دا چارت چې دی مثال په دې شکل سره دا کلیک کوم دلته وګورئ. مثال دا بیل شکل د چارت دی چې دا شکل مثال دلته ویلو دا پاس ویلو دی. دلته دا پلاټ ایریا ده. په دې پلاټ ایریا کې دا ورکړی. دلته ورته مثال ټایټل ته نه لري کړی چارت ټایټل دا په دې شکل سره ښیي. دا دی په دې شکل. که زه بیا راشم دلته سلیکټ کوم بیا دا سلیکټ کوم ډیټا دلته سلیکټ کوم ورته وایم چې انسرټ او بیا دلته راشم ورته وایم چې آل چارت واټرفال باندې کلیک کوم. دا په دې شکل سره ګوره 1500 دا څه دی 1500 دا شکل باندې ښیي. مثال فونل چارت په دې شکل سره مثلا دا کلیک کوم اوکې دا موږ ته په دې شکل سره ډیټا ښیي. مثال هغه سایز ګوره 200 کوچنی دی 1500 غټ دی 1500 غټ دی دا سره مساوي دي 400 په دې شکل سره دا ما ته څه کوي ډیټا راښیي. که زه بیا راشم همدا ډیټا ما سلیکټ کړې ده او انسرټ ته راشم. په انسرټ کې بیا ورته ونیسم چې ورته وایم چې آل چارت فونل چارت اوس دا مثال کامبو چارت دا ویل هر ټایپ د چارت چې تاسو د دې نه سلیکټ کوئ کولی شئ. دا همدا کړنلاره ده چې تاسو یو چارت جوړوئ یا د چارت جوړولو لپاره. مثال یو چارت کې لکه د ټولو فارمات چې دی عین یو شی دی. مثال که دلته دا فارماتینګ د دیز نه کولی شئ. مثال د دیز نه ورته ټایټل دا اضافه کولی شئ. د دیز نه ورته هم فارماتینګ کولی شئ چې کلر ورته ورکړئ په دې شکل سره. دا اشکال لکه دا بکګراوند دې شکل سره دا اشکال د شکل د اشکالو باندې تاسو خپل چارتونه جوړ کړئ. دا چارت درس د دې نه لای اوټ مثال انتخابوي. د دې نه چارت ایریا سلیکټ کولای شئ او د دې نه ورته رنګونه سلیکټ کولای شئ. دا چارت مثال کدی په هر یو باندې کار کوو نو ډیر زیات وخت اخلي. نو تاسو په چارتونو باندې زیات ټایپ د چارت باندې کار وکړو. که چېرته تاسو دا ویډیو ګورئ او نور ویډیو هم نه وي کتلی نو مخکې د دې نه مخکې د چارتونو درس تیر شوی. تاسو کولی شئ چې هلته په ډیټایل سره مفصل د چارت په اړه ځان ښه په مکمل ډول سره پوه کړئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه
کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.